السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې یو موبایل تر اخیستلو مخته معلوم کړئ چې د دغه موبایل کوم شان سم دی او د دغه موبایل کوم شان خراب دی. خو دوستانو که چیرې تاسو یو موبایل اخلئ نو د هغه موبایل تر اخیستلو مخته دغه طریقه تاسو خامخا په هغه موبایل کې استعمال کړئ نو بیا به د هغه موبایل ټول معلومات تاسو ته درکړي، ټول شان به تاسو ته دروښیي چې د دې موبایل دا شان سم دی او د دې موبایل دا شان خراب دی. نو بیا به هیڅوک هم تاسو نسي خطا کولای. ډیر ضروري سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګورو دوستانو دې لپاره به تاسو اول وارې په هغه موبایل کې یو کوچنی 15 MB اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده ټیسټ یور موبایل. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دا اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګورو په دې کې بیخي ډېر اپشنان دي. نو په دې کې زه تاسو ته دوه اپشنان درښیم، له دا نور اپشنانو سره زموږ کار نشته. په دې کې ګوره اول اپشن ده موبایل ټیسټ، یو دا اپشن درښیم، یو د ډیوایس انفو. نو راځو اول وارې موبایل ټیسټ دغه اپشن درښیم، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په موبایل ټیسټ باندې کلیک وکړئ نو بیا موږ سره دا رقم شکل راځي. ګورئ دلته اوس تاسو د دې موبایل هر شی جلا جلا کتلی سئ. بیټري ټیسټ کې تاسو دلته بیټري کتلی سئ، وای فای ټیسټ کې تاسو وای فای کتلی سئ، فلش ټیسټ کې تاسو فلش کتلی سئ، بطې کتلی سئ، په جی پی ایس ټیسټ کې تاسو جی پی ایس کتلی سئ، کیمرا ټیسټ کې تاسو فرنٹ او بیک کیمرا دواړه کتلی سئ، سکرین ټیسټ کې ګوره تاسو ټچ سکرین کتلی سئ چې دې ټچ سکرین سم ده، کار کوي که نه کوي، خراب خو به نه وي. ولیوم ټیسټ کې تاسو غږ کتلی سئ، سپیکر ټیسټ کې تاسو سپیکر کتلی سئ، مایک ټیسټ کې تاسو مایک کتلی، یعنې دلته ګوره هر شی تاسو جلا جلا کتلی سئ. نو دا هر شی جلا جلا ګوره تاسو ګورئ دا وخت ضایع کوي. نو زه غواړم دا ټول شیان په یو واره ګورم. دې لپاره ګوره پورته یو اپشن راځي اټو ټیسټ. په دغه اټو ټیسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اټو ټیسټ باندې کلیک وکړئ ګوره چې بیټري ګورئ دغه رقم ګوره دلته ټیک مارک راغلی، بیټري یې صحیح کار کوي. وای فای ټیسټ روان سو چې وای فای ګورئ دغه رقم اوس دی هر شی جلا جلا ګورئ. ګوره فلش ټیسټ راغلی، بتۍ ولګېدې د موبایل بیرته مړه سوه، ګوره وایي دا هم صحیح کار کوي. جی پی ایس یې ګورئ، نو جی پی ایس ټیسټ روان ده. ګوره اوس یې کیمرا ګورئ دغه رقم. اوس ګوره دلته بیک کیمرا اول وار ګورئ، چیکینګ بیک کیمرا. ګوره اوس بیک کیمرا یې وکړه، چیکینګ فرنټ کیمرا. اوس د مخ کیمرا ګورئ نو دغه رقم ګوره کیمرې هم صحیح کار کوي. دغه رقم اوس دلته نور شیان هم ګورئ. دلته کې دا کوم اپشنان درته راوړل په دې اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه رقم ګوره دلته به دا 13 سکنډ کې به تاسو دغه ځایونه کمپلیټه کوئ. دلته ټچ سکرین تاسو کتلی سئ چې دې ټچ سکرین صحیح کار کوي که نه کوي. دغه رقم دا به سمپله تاسو دلته ګوره کمپلیټه کوئ. ګوره 2 سکنډه لا پاتې دی. نو که چیرې دلته سکرین سکریچ یا بل شی دلته بیا دا نه پوره کېږي. دغه رقم ولیوم ټیسټ ګوره پریس انکریز ولیوم بټن، په کوم بټن چې اواز په زور کېږي وایي دغه بټن ګوره پریس کړئ. دا بټن به تاسو یو کلیک کوئ. دغه رقم ډیکریز ولیوم بټن، په کوم بټن چې اواز کمیږي هغه بټن ګوره وینئ د اواز بټنانې هم بالکل صحیح کار کوي. سپیکر ټیسټ ګوره 3 اوس د هر شی دی درته وایي هغه به بیا تاسو ورته وایاست، هغه به هلته تاسو کلیک کوئ. مایک ټیسټ اوس خو نو زه الریډي دلته ریکارډینګ کوم نو په دې وجې مایک کار نه کوي. نو دا یو ټیسټ به موږ دلته سکیپ کړو. نو په دې وایبریشن ټیسټ کې ګوره دلته دی څو وارې وایبریشن کوي تاسو بیا یاد ساتئ. ګوره 2 وارې وایبریشن وکړئ، هر څو وایبریشن چې دی وکړي هغه دلته درڅخه پوښتي. ګوره 3 وارې وکړئ، ما په 3 کلیک وکړئ، ټیسټ کمپلیټ شو. اوس به ګوره وایي دلته پورته وایي کیپ یور فینګرز آن سرکلز، دواړې ګوتې به په یو وار باندې تاسو په دغه سرکلانو باندې ونیسئ. ګوره ټیسټ سکسسفل راغلی. ګوره اوس تاسو کتلی سئ چې زموږ د موبایل ټوټل شیان یې وکتل چې ټیسټ یې لیکي. ګوره بیټري هیلث، بیټري یې کار کوي، وای فای صحیح کار کوي. ګوره جی پی ایس سم کار نه کوي. مایک خو ما درته ویل مال زه الریډي اوس د سکرین ریکارډوم نو په دې وجې مایک کار نه کوي. مایک او جی پی ایس مسله دی موبایل کې، نور ګوره ټوټل شیان کار کوي. وایي یور ډیوایس از 80% ان پرفارمنس. ګوره تاسو کتلی سئ چې ستاسو موبایل چې د هغه 80% صحیح کار کوي، 80% کوم اپشنان چې د هغه ټوټل صحیح کار کوي. نو دغه رقم دلته ګوره تاسو موبایل کتلی سئ. بیا ګوره شاته راځو، په دې کې دویم اپشن ده ډیوایس انفو کې خو د دې موبایل معلومات درکوي چې دا کوم ماډل ده، څو جی بي ریم ده، دغه رقم ډسپلی څونه ده هغه تاسو دلته درښیي. نو د دغه کوچني اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د یوه موبایل کوم اپشنان چې دي، کوم شیان چې دي هغه ټوټل معلومولی سئ چې د دې موبایل کوم شیان خراب دی او کوم شیان سم دي. کوم چیرې ویډیو خوښ شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.